بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحبانو نن به د خیره موږ تاسې د پروستات په ناروغیو باندې خبرې کوو. خو مخکې له دې چې د پروستات په ناروغیو باندې خبرې وکړو، البته د پروستات دغه عمومي اوصاف موږ تاسې ویلي هم دي، خو بیا به هم راسو د پروستات په سټرکچر باندې به خبرې وکړو. صحیح ده ډاکټر صاحبانو؟ پروستات یا پروستات ګلینډ هغه غده ده چې له مثانې څخه وروسته د یوریترا دواړو خواو ته پرته ده. دا فرض کړئ چې یوریترا ده او د دې دواړو خواو ته، یعنی دا دغه چې دی ډاکټر صاحبانو د یوریترا یوه برخه په پروستات کې تېره سوې ده، کوم ته چې موږ تاسې پروستاټیک یوریترا وایو. پروستات غده ډاکټر صاحبانو چې له 0 څخه تر 26 ګرامه پورې وزن لري په کاهلانو کې، او د وظیفې له نظره دا یو ډیر مهم شی افرازوي چې هغو ته موږ تاسې سیمین وایو. خو د پروستات وزن او حجم ممکن دومره زیات وي، اما د وظیفې له نظره ارزښت تر دې د سیمینل ویزیکل ډیر زیات ده، ځکه چې هغه تقریبا 15-16% دغه چې د سیمین هلته افرازیږي ډاکټر صاحبانو په سیمینل ویزیکلز کې چې موږ تاسې ورباندې خبرې کړې وې. نه په پروستات کې ډاکټر صاحبانو یوازې ډاکټر صاحبانو تقریبا 25% تر 10% پورې الا 15 فرق ده پکې، دا سیمین چې ده په پروستات کې جوړیږي. پروستات هم ډاکټر صاحبانو د شاوخوا څخه یو بیا دا سټرکچر ووایو، د مثانې څخه لاندې ډاکټر صاحبانو د پینایل دغه چې دی دواړو خواو ته او تر پیبیک سمپسس پوسټیریر او تر ریکټم انټیریر خواته موقعیت لري. پروستات کې ډاکټر صاحبانو یو رقم قناتونه تیر سوي دي چې دې ته موږ ته څه وایي؟ ایجیکولیټري ډاکټ ورته وایو. دا ایجیکولیټري ډاکټ دواړه سره یو ځای کیږي، بیا په دغه پروستاټیک یوریترا کې د امپولا په ډول سره د باندې راوځي چې له دغه دواړه څخه څه راوځي ډاکټر صاحبانو موږ ته پوهېږو؟ سیمین او سپرم. ایجیکولیټري ډاکټ موږ ته پوهېږو چې له څه څخه جوړ شوی دی ډاکټر صاحبانو؟ سیمینل ویزیکل او وازا ډیفرنس څخه جوړ شوی دی. همداسې ده که یا سیمینل ویزیکلز او وازا ډیفرنس څخه جوړ شوی دی. متوجه یاست؟ په هر صورت ډاکټر صاحبانو پروستات شاوخوا د یو کپسول په واسطه باندې، یعنی فایبروس کپسول په واسطه باندې پوښل شوی دی. د دغه فایبروس کپسول ځینې برخې ورننوځي د داخل خواته او پروستات په لوبونو کې ویشي. یو پروستات ډاکټر صاحبانو په 5 غټو لوبونو کې تقسیم شوی دی. صحیح؟ پر څو غټو لوبونو کې؟ په 5 غټو لوبونو کې تقسیم شوی دی ډاکټر صاحبانو. اکثر عالمان په دې آن دي دغه 5 لوبونه دي، ګورئ 1 2 3 4 5 که نه؟ اکثر عالمان په دې آن دي وایي کله چې پروستات په اول کې جوړیږي هغه له دغو 5 لوبونو څخه جوړ شوی دی ډاکټر صاحبانو. صحیح سو؟ لکه مثلا انټیریر، میډیل، پوسټیریر او ټو لیټرل لوبس ډاکټر صاحبانو. خو وایي د وخت په تېرېدلو سره دا وایي سره یو ځای کېږي او 3 لوبه ورڅخه جوړیږي چې یو مرکزي یا منځنی یا میډل لوب وي او 2 دانې لیټرل وي. وایي دا سره یو ځای کېږي، بیا د وخت په تېرېدلو سره عالمان اکثره په دې آن دي. او له دې څخه ټول څو لوبه جوړیږي ډاکټر صاحبانو؟ 3 لوبه جوړیږي. پروستات ته هم ډاکټر صاحبانو ځانګړي د وینې رګونه راغلي دي چې پروستاټیک ویسلز ورته وایي، ارټري او وینز دواړه دي ډاکټر صاحبانو. له دې څخه دې ته همدارنګه ډاکټر صاحبانو بل شی راغلی دي، عصبي تارونه. پروستاټیک لپاره ځانګړي عصبي تارونه ورته راغلي دي. عصبي تاثیر په دې شیانو باندې موږ تاسې ډېر بحث نه کوو، وخت نه ورباندې تېروو ډاکټر صاحبانو. خو دومره ویلی سو چې د پروستات ترشحات چې دي دا تر 2 کنټرولو لاندې دي. که ستاسې فکر وي اکثره غړي اکثره انسایز موږ ستاسې بدن کې 2 مهم کنټروله لري که نه، چې یو ډېر رفید و فاست کنټرول ده چې هغو ته موږ ته څه وایي؟ نرف کنټرول، عصبي تارونو په واسطه چې یو شی کنټرولېږي. او یو چې دی ډاکټر صاحبانو یو څه لیټ یو څه ځنډنی کنټرول ده چې هغه څه ده؟ انډوکراین یا هارموني کنټرول ده. مثلا اکثره وظایف چې دي د هارمونونو په واسطه کنټرولېږي او د عصبي تارونه لکه سمپاټیټیک او پاراسمپاټیټیک که چېرته په غیر ارادي کې وي که په ارادي کې وي بیا موږ تاسې پوهېږو چې هغه څه دي ډاکټر صاحبانو؟ سوماټیک دي، چې په هغوی کې هم سینسري او موټر دواړه د پام وړ دي که نه.
خیر د خیره دا به موږ تاسې عصبي سیستم چې وایو په هغو ځای کې په اناټومي باندې څه خبرې وکړو د سنټرل نرف سیستم او د پریفرال نرف سیستم. نو عموما موږ پوهېږو چې د پروستات افرازات چې دي افرازات د دوو میکانیزمونو په واسطه کنټرولېږي چې یو عصبي تعصیف دی ډاکټر صاحبانو او بل څه ده هارمونونه، خصوصا هغه هارمونونه چې په پروستات باندې ډېر غټ تاثیر لري هغه عبارت له استروجن او بخشش دي استروجن او ټسټسټرون څخه ده. اکثر عالمان په دې ان دي وایي که چېرته موږ تاسې پروستات راواخلو په دوو برخو کې له یوه نګاه څخه تقسیمولی سو. یو چې ده وایي دغه میډل لوب دی ډاکټر صاحبانو، میډل چې دې ته چې وایي پیمل زون هم وایي یا پیمل لوب یا پیمل پورشن د پروستات هغه د یوریترا ته پیریوریترل څه معنا تر یوریترا چاپیر دا چې ده وایي پیمل زون دی. دا معنا چې د دغه برخې پروستات حجرات په خپل قشر کې داسې ریسپټرونه لري چې هغه چش ته ځواب وایي استروجن ته. د استروجن په واسطه باندې تحریک کیږي او دا شاوخوا اوټر زون چې دی ډاکټر صاحبانو په دغه کې بیا وایي دغسې ریسپټرونه شته چې هغه انډروجن ته یا ټسټسټرون ته ځواب وایي. نو په دې خاطر دا شاوخوا چې ده وایي میل زون په نامه یادولی سو او داخل ته فیمل زون، یعنی د پروستات هغه تر یوریترا چاپیره برخې ته ښځینه برخه وویلی سئ تاسې یا ښځینه پروستات. دا نه مانه چې په ښځو کې پروسټاټ شته، همدې ته په دې خاطر دا نوم ورکول سوی ده چې استروجن دپاره ریسپټرز لري او دا د باندې خواته چې دی ډاکټر صاحبانو دې ته بیا چې شی وایي میل زون، ځکه دا د انډروجن یا هم د ټسټسټرون دپاره څه شی لري ډاکټر صاحبانو؟ ریسپټرز لري. ښه په هر صورت نو همدومره به کافي وي صحیح، ځکه موږ تاسې مخکې په دغو شیانو باندې ډېرې خبرې کړي دي. راځو ډاکټر صاحبانو د پروستات ناروغۍ ته یعنې د پروستات پاتالوجي ته راځو. خو د تاسې د اناټومي استاد نه یم دا مه هېروئ صحیح ده، زه د پاتالوجي استاد یم، ما دې همدومره شیان چې لازم ما تاسې ته ویل. دا ډاکټر صاحبانو پروستات هم یو نسج دی ډاکټر صاحبانو، په دې کې هم ډاکټر صاحبانو التهابات او سرطاني او غیر سرطاني ناروغۍ واقع کیدای شي. نو لومړۍ ناروغۍ چې موږ تاسې باید ځان ورباندې پوه کړو هغه د پروستات التهابي ناروغۍ ده. پروستات هم التهابي کیږي. عموما ډاکټر صاحبانو کله چې تاسې ته یو څوک راځي د پروستات د دردونو څخه او د ادرار د بندښت څخه شکایت کوي نو ټول هم سرطان نه وي د پروستات صحیح ده، یعنې هر سورجر هم شاګل ماما نه وي. چې یو څوک دې وکتل مثلا په الټراساونډ کې چې ګوري پروستات یې غټ سوی ده دستي دې څه تشخیص ورباندې کښېښول بی پی چیس ده ولا دا یا هم کارسینوما ده د پروستات سرطان ده. هر یو هم بی پی چې نه وي ډاکټر صاحبانو بیناین پروستاټیک هایپرپلازیا هر ناروغ هم نه وي. ځینې وخت د التهاباتو له وجې هم پروستات ښه پرېمانه غټېږي او پړسېږي او د ادرار د بندښت سبب کېږي. دا مه هېروئ. تر ټولو مهم شی چې تاسې باید ورباندې پوه سئ هغه به څه وي ډاکټر صاحبانو چې تاریخچه ورڅخه واخلئ. تاریخچه کې به څنګه پوهېږئ چې دا اوس پروستات د التهاب له وجې غټ سوی ده او که د انفلمیشن له وجې بخښش دی که د ملګننسي له وجې یا هم د سرطان له وجې غټ سوی دی. څنګه ورباندې پوهېږئ په تاریخچه کې؟ پروستات خو په دې انفلمیشن کې هم غټېږي. څه شي؟ آفرین، تر ټولو دغه مهمه خبره تر ټولو ښه خبره دا ده دغه ټول په بی پی ایچ کې بی پی ایچ کې بیناین پروستاټیک هایپرپلازیا کې هم نه ته چې د مصطفی رښتیا وایي تر ټولو مهم شی چې د وخت ده. وایي ډاکټر صاحب 3 ورځې مخکې جوړ وم اوس دغسې شوم یاره یو دم ادرار بند سو. او کله چې یو څوک سرطان لري د پروستات ډاکټر صاحبانو هغه بیا تاریخچه د ډېر وخت راځي درته وایي داسې ناڅاپي نه واقع کېږي دا چې دستي پرون ادرار بند سو نن بیا سرطان ده. نو عموما که چا داسې اکیوټ تاریخچه درکوله ډاکټر صاحبانو یا هم لنډ وخت یې درته ویل نو تاسې به تر ټولو لومړی شک پر څه شي باندې کوئ؟ په اکیوټ پروستاټایټس باندې به شک کوئ ډاکټر صاحب. په پروستات کې التهاب واقع کیږي. مختلف سببي عوامل لري ډاکټر صاحبانو چې تر ټولو غټ عوامل یې مایکروبي عوامل دي. دلته هم پروستات ته چې میکروبونه راځي اکثره یې ډاکټر صاحبانو سیکشوال ترانسمیټډ ډیزیز وي چې هغه یا د سیکشوال ترانسمیټډ ډیزیز میکروبونه دي چې هغه له یوریترا څخه ور اسنډ کیږي ور پورته کیږي. لږ تعداد یې کیدای شي چې د پښتورګو د خوا څخه میکروبي عوامل ورته راسي بالاخره د دې سټک سي
یا هم کیدای شي چې مثانې څخه ورته را ډیسنډ سي، یعنی یو تعداد یې کیدای شي ډیسنډینګ وي او ځینې اسنډینګ په شکل سره چې له یوریترا څخه پورته ورخیږي، او یا هم په ځینې اوقاتو کې کیدای شي چې د پښتورګو د خوا څخه او یا هم د مثانې څخه تر دې ځای ځان ورته راورسي، یا په دې طریقه سره. بعضې وخت کیدای شي موږ تاسې په داسې پروسټاټایټس باندې هم اخته سو چې مایکروبي عوامل نه په اسنډینګ نه په ډیسنډینګ ډول سره تر دې ځای ځان رسولی، بلکې د وینې په واسطه تر دغه ځای راغلي وي، یا هم د لمفاوي رګونو په واسطه باندې تر پروستات پورې ځان رسولی وي. یعنې دا معنا چې روټ اپ ټرانسمیشنز یا د مایکروبونو د سرایت لاره تر پروستات پورې د یوریترا د خوا څخه ده، یا د مثانې او د پښتورګي د خوا څخه مایکروبونه ورته راځي، او یا هم د وینې او لمفاوي رګونو په واسطه باندې مایکروبونه تر دې ساحې پورې ځان رسولی شي. صحیح سو. په هر صورت پروسټاټایټس پر دوه ډوله واقع کیږي ډاکټر صاحبانو، اکیوټ او کرونیک. اکیوټ پروسټاټایټس چې وي اکثره وخت ډاکټر صاحبانو سپوریټیو انفلمیشن پکښې وي، او دا سپوریټیو انفلمیشن یو ډیر لږ واقع کیدونکی حالت نه ده، واقعیت یې ډیر زیات دي دغسې حالت ډاکټر صاحبانو، چې په خاص توګه سره په مشرانو کسانو کې دغه کار هم واقع کیدای شي. صحیح سو. او دا بکتریاوي ماده چې په دغو لارو سره ځان ورته را رسولی شي. دغه مایکروبیل عوامل چې ډاکټر صاحبانو تر دې ځایه پورې ځان رسوي، اکثره وخت د ځینې طبي پروسیجرونو کمپلیکیشن هم وي، ممکن پروسټاټایټس بعضې وخت تر ځینې طبي پروسیجرونو وروسته هم ځینې کسان د کمپلیکیشن په ډول سره یا د اختلاط په ډول سره پر څه شي اخته کېږي؟ په پروسټاټایټس، اکیوټ پروسټاټایټس. لکه مثلا کوم کسانو ته چې ډاکټر صاحبانو څه شی وسي، لکه مثلا کاتیترایزیشن، کاتیتر دې ورته پاس کو سپین ږیري ته، نو له کاتیتره سره کیدای شي ستا مایکروبونه وروړي وي او په پروستات کې دې ځای پر ځای کړي وي، خصوصا هغه کسان چې سپسیس او انټي سپسیس یې نه مراد کړي. داسې نه ده چې کاتیتر دې ګیر کو بس دستې پې ورچخه په پینس باندې، نه، باید سپسیس او انټي سپسیس ته سړی ډېر متوجه اوسېږي. او سیسټوسکوپي پیژنئ چې کمره ده ور داخلیږي، لکه انډوسکوپي او مثانه پې کتل کېږي، یا هم یوریترونه پې کتل کېږي، یا هم مثلا بعضې وخت آیرن په دغه چې دی ډاکټر صاحبانو کاتیتر چې موږ تاسې عموما د یوریترا د ډایلیټیشن دپاره کاروو، په یغو وخت کې کیدای شي چې تاسې مایکروبونه ور داخل کړئ او پروستات کې ځای پر ځای کړي، یا هم کیدای شي چې ځینې نورې جراحي او دغه وي عملیاتونه چې په دغه ساحو کې ترسره کیږي، او تر جراحي عملیاتو وروسته تاسې په دغه ساحه کې مایکروبونه څه رقم کوي ډاکټر صاحبانو؟ امپلانټ کوي یا هم ځای پر ځای کوي، او پایله به یې څه وي؟ پروسټاټایټس. خصوصا هغه مایکروبي عوامل چې یو ټي آی رامنځته کوي، هغه اکثره د پروسټاټایټس سبب هم کیږي ډاکټر صاحبانو، په خاص توګه سره ایکولای تر ټولو عام وړ دی. همدارنګه د دې نه وروسته نور شي دي ډاکټر صاحبانو، کلیپسیلا، پرچوز، سیډوموناس، انټیروباکټر، ګونوکوکسي، همدارنګه سټیپلوکوکسي او سټیپټوکوکسي. صحیح سو ډاکټر صاحبانو. نو کله چې دغو کسانو ته ډاکټر صاحبانو چې په ناڅاپي توګه سره دغه څه شکایت درته کوي ډاکټر صاحبانو تاسې ته وایي یو ناڅاپه درته راسي وایي ډاکټر صاحب ادرار مې بند سو، د ادرار د بندېدو تر څنګ دی په پروستات کې لوکل دردونه لري، حتی د غایطه موادو سره دا کسان درد لري. ولې غایطه مواد سره درد لري مصطفی دا کسان؟ آفرین. کله چې ریکټم ډک کېږي په پروستات باندې پرشر واردېږي، ځکه هغه بیخي ورسره نږدې ده. نو بل دغه څه شی کوي، وایي سپوخته مې درد کوي ډاکټر صاحب، لږ اندازه مثلا تبه لري دا کسان، ممکن بعضې وخت چیل ولري دا کسان، برننګ سنسیشن لري، وایي مثانه مې نه خالي کېږي، مثانه به یې ډکه وي، حتی په ځینې وختونو کې کیدای شي ضرورت پیدا شي چې موږ تاسې حتی کاتیتر ورته پاس کړو. او تر ټولو مهم تشخیصیه دغه چې د الټراساونډ چې وګوري پروستات به یې څه رقم سوی وي؟ غټ سوی وي ډاکټر صاحبانو. کیدای شي تر پروسټاټایټس وروسته دا خلک په سیسټایټس باندې هم اخته سوي، خو ټول نه، ځینې کسان ممکن. او تر ټولو مهم شی دغه کسان وایي ادرار مې کېږي خو څک څک راڅخه څڅېږي او نومونه پکې راځي، ځکه چې دا اکثره سپوریټ وي دا انفلمیشن. نو تر ټولو ښه تشخیصیه وسیله چې له موږ تاسې سره پیدا کېږي هغه چې د الټراساونډ او د یورین کلچر. یورین ډي آر هم باید ورته وسي. په یورین کې به وګورو پس سیل به پکې ډېر را روان وي، په ادرار کې به څه وي؟ پس سیل. څه معنا؟ لیکوسایټ، سپین کرویات به یې په دغه کې خصوصا نیوټروفیلونه به یې ډېر زیات وي نو د دغو کسانو په ادرار کې. او چې به وي کې ډاکټر صاحبانو که چېرته موږ تاسې کلچر او سنسیټیوي ورته وکړو، هغه سببي عوامل او د هغوی ضد انټي بایوټیک هم پېژندلی شو. صحیح. طبعا
خو په یو ټي آی کې بیا بندش نه وي اکثره وخت ادرار. د مارفولوژي له نظره که چېرته موږ تاسې ورته وګورو دغه به وي ډاکټر صاحبانو پروستات به تر خپل نارمل حد څو چنده غټ سوی وي او نه یوازې غټ سوی وي قسم نرم شکل اختیار کړی وي ډاکټر صاحبانو سولن پړسېدلی معلومیږي او که کټ سیکشن یې په دغه وخت کې واخیستل سي په داخل کې ملټیپل کوچني کوچني اپسې لیدل کېږي او نیکروسس ځینې برخې پکې لیدل کېږي. د هیستالوژي له نظره چې موږ تاسې ورته وګورو هغه اسینا یا هغه ترشحاتي برخې چې په دغه ساحه کې وجود لري ډاکټر صاحبانو په هغو ساحو کې به څه شی ولیدل سي د انفلمیشن نښې مثلا د انفلمیشن لکه څنګه لکه اکزوډیشن لکه مثلا خپله د سپینو کرویاتو نفوذ به وګورو په دې ساحه کې پرمیبیلیټي زیاتوالی داسې شی ځکه چې ګوري دغه اسینای قیمت دغه پروستات چې دا سره کوم یو انډوکراین غړی ده که اکزوکراین اکزوکراین ده که نه یعنې دغه هر یو قناتونه چې دا و چې موږ وګورو په دې کې به اول داسې څه شی وي ډاکټر صاحبانو د هیستالوژي له نظره قناتونه به وي صحیح سو او دا هر یو قنات به بیا کوچني کوچني نور قناتونه لري داسې ځکه اکزوکراین غړی دی که نه او پایله به یې څه وي ډاکټر صاحبانو یو قسم اسینای به وي چې په هغو کې به ترشحاتي حجرات وي چې هغه به څه شی ترشح کوي ډاکټر صاحبانو سیمین. نو عموما دغه اسینای چې وګورو په دغه وختونو کې د مایکروسکوپ له نظره په دغو کې به دننه ډاکټر صاحبانو وګورو چې دلته اته نیوټروپیلونه راغلي دي پس پکې را یوجې سوی ده په دغو ځایونو کې کوچني کوچني مایکرو اپسیګانې وي حتی کیدای شي په دا انټرسټیشم کې او وګورو چې ډاکټر صاحبانو د دې ساحې پرمیبیلیټي زیاته سوې ده او اکزوډیشن لیدل کېږي په دې ساحه کې. تر دې پورې به خبره ولاړه نه سي څوک بیا بایاپسي پسې اخلي نه صرف دغه دوه شیان چې وکړي ډېره غټه خبره ده. دغه یو دغه دی ډاکټر صاحبانو دغه یو امپلمد پروستات ده او دا چې ده نارمل پروستات ده. بل ډاکټر صاحبانو کرونیک پروستاتایټس ده. کرونیک پروستاتایټس بیا داسې یو حالت ته چې خاص توګه سره په هغو کسانو کې واقع کېږي ډاکټر صاحبانو چې عمرونه یې تر 40 کلو لوړ وي. دا پیښه بدبختانه چې تر ډیره وخته پورې اسیمپټومیټک پاتې کېږي وروسته بیا قرار چې ورکوي ډاکټر صاحبانو خپل اراز ورته ورکوي ډاکټر صاحبانو صحیح سو. دا کسانو عموما د کامپلیکیشن په ډول سره هم دا کسان موږ ته راځي یعنې اصلي به په کرونیک پروستاتایټس باندې اخته وي خو تر هغو نه وروسته دغه کسان چې موږ ته راځي اکثره الرجیک ریاکشنونه لري د بدن په مختلفو برخو کې د دې ترڅنګ آیرایټس لري په سترګو کې انفلمیشن نه نیورایټس لري او یا هم ارترایټس او یا هم په دغه ترایټ ډول سره دا کسان موږ ته راځي ډاکټر صاحبانو صحیح سو. خو موږ تاسې ویلی سو چې کرونیک پروستاتایټس پر دوه ډوله دی ډاکټر صاحبانو چې یو بکټیریل ده او بل ابکټیریل. هغه کرونیک پروستاتایټس چې د بکټیریا له وجې رامنځته کېږي ډاکټر صاحبانو بالکل هغه ټولې بکټریاوې پکې لاس لري چې موږ تاسې مخکې په اکیوټ پروستاتایټس کې ورڅخه نومونه واخیستل ډاکټر صاحبانو صحیح سو. خو دا داسې پیښه وي ډاکټر صاحبانو چې دا داسې تکراري مثلا تکراري داسې د یو ټي آی اراز لري دا کسان ځکه موږ تاسې ویلي وو چې اکیوټ انفلمیشن که چېرته تکراري واقع سي پایله به یې څه وي ډاکټر صاحبانو کرونیک. مثلا پروستاتایټس باندې اخته سو موږ تاسې دوا ورکړه جوړ سو انټي بایوټیک دا شیانې واخیسته سړی جوړ سو یو څو ورځې بعد ګورې چې بیا پې اخته ده بیا مو ورکړل بیا جوړ سو یو څو ورځې بعد بیا پر اخته ده یو څو میاشتې بعد بیا په اخته داسې تکراري دغه لري ډاکټر صاحبانو اراز لري ډاکټر صاحبانو. که چېرته دغو کسانو ته موږ تاسې د ادرار معاینات وکړو نو په ادرار کې به یې پس سیل یا لیکوسایټ 10 تر 12 زیات ولیدل سي البته په هایر پاور نوري مایکروسکوپ سره یا هم په لایټ مایکروسکوپ سره پکې لیدلی سو ډاکټر صاحبانو صحیح. او که چېرته موږ تاسې دغو کسانو ته کلچر وکړو نو په کلچر کې هم هغه مایکروبي عوامل موږ تاسې پیدا کولی سو چې دغه کرونیک پروستاتایټس یې رامنځته کړی دی ډاکټر صاحبانو صحیح سو. دا چې ولې اکیوټ پروستاتایټس اکثره وخت نتیجه نه ورکوي اوړي و کرونیک پروستاتایټس ته تر ټولو غټ سبب یې دا دی ډاکټر صاحبانو چې د بده مرغه هغه دغه چې دي انټي بایوټیکس چې موږ تاسې په اکیوټ پروستاتایټس کې ورکوو اکثره یې د وینې د خوا څخه ډاکټر صاحبانو پروستات ته نه وروځي. متوجه یاست؟ په پروستات کې ډاکټر صاحبانو انټي بایوټیک پینټریشن نه کوي د حجراتو ته دننه د اکزوکراین حجراتو خواته د باندې وروځي. نو په دې اساس باندې دغه مایکروبز بیا هم ژوندی پسره لري چې موږ تاسې ښه قوي انټي بایوټیکس ورته ورکوو ډاکټر صاحبانو د سنسټیویټي او د کلچر په بیس باندې ورکوو اما بیا هم هغه انافیکټیو وي هغه صحیح نتیجه نه ورکوي. وجه یې دا ده چې انټي بایوټیک له وینې څخه دې ساحې ته نه پینټریټ کېږي په اسانه سره نفوذ نه کوي.
په دې خاطر اکثره د اکیوټ دغه چې دي پروسټاټایټس ناروغان چې دي هغه وړي چی شته ډاکټر صاحبانو کرونیک پروسټاټایټس ته وړي دا یې تر ټولو غټه وجه ده ګوري بل ډاکټر صاحبانو کرونیک بکټیریل پروسټاټایټس کرونیک بکټیریل پروسټاټایټس بیا هغه پروسټاټایټس ته وایي که دغو کسانو ته موږ تاسې دغه وکړو د یورین کلچر وکړو ډاکټر صاحبانو هغه نیګټیو راځي او دا کسان د ریکرنټ یو ټي آی شکایت هم نه کوي چې دوامداره مثلا دغه کسان په ګونوریا او یا په داسې شیانو اخته وي وبخښه ته لږ اوبه خو راکړه دا چې ډاکټر صاحبانو په دغو کسانو کې اکثره وخت ادرار دغه چې دی کلچر نیګټیو وي او دی په ریکرنټ یو ټي آی باندې هم نه اخته کیږي نو تر ټولو غټه وجه د ابکټیریل پروسټاټایټس د نامو همدا ده یعنې دې ته په دې خطر باندې ابکټیریل پروسټاټایټس وایي خو د دې سره سره ډاکټر صاحبانو اکثره عالمان په دې آن دي چې سره له دې چې ګوري دې ته ابکټیریل پروسټاټایټس ویل کیږي اما ځینې مایکروبي عوامل وایي پکې لاس ممکن ولري لکه په خاص توګه سره ډېر وبخښئ لکه په خاص توګه سره ډاکټر صاحبانو کلامیډیا ټروکومایټس او یا هم یوریا پلازما یورلیټیکم دغه بکتریاوې وایي ممکن پکې لاس ولري صحیح سو سره له دې چې د دې نوم څه دی ډاکټر صاحبانو ابکټیریل کرونیک پروسټاټایټس ځکه ورته ابکټیریل کرونیک پروسټاټایټس ویل کیږي چې په یورین کلچر کې بکتریاوې نه راځي او نه هم دغه کسان د ریکرنټ یو ټي آی څخه شکایت کوي په دغه وخت کې ډاکټر صاحبانو چې موږ تاسې مارفالوجي ته وګورو د پروستات به تر خپلې اندازې غټ سوی وي خصوصا هغه اټک په وخت کې په کومه ساحه کې چې پروسټاټایټس شروع سوی دی دلته هم ډاکټر صاحبانو په داخل کې کیدای شي کوچني مایکرو نیکروسز او مایکرو ابسیګانې وګورو د پروستات اکثره وخت ټینډرنس ډېر اندازه نه لري پروستات یې دونه نه وي غټ سوی لکه هغه څومره چې په اکیوټ کې غټ سوی وي ډاکټر صاحبانو په ځینې اوقاتو کې کیدای شي چې په دغه لوکلایز ډول سره درد خصوصا هغه د ریکرنټ اټک په وخت کې خلک احساس کې په ځینې اوقاتو کې نه لري نور سیستمیک اعراض نه لري لکه مثلا تب او مثلا چیلز او د بدن دردونه مریض دغه شیان په دغه کسانو کې نه وي صحیح stop the video